ورکوه ګلاب شو ودرېږه چېرته څېلورو شمڼه شی مکمل ړوند دي کسه رزق په لور کې پروت دی او خلو که دی هر اوچت کې چې سیټ ته کېدی رزق پسې خلو چې موږ منډې تړلې وهو نو څه چالو شو دومره خصوص کوي په دې تشای کېږي های خو لویه پوکه څه په لیوانو مې سر دی دلته خڅو کې پسې موږ صابۍ راوځي مخومه پورې منډې تړلې ټوله دنیا خلو چې دې پسې ورکادو بس یې کور دی چې دنیا کوم ځای ته ورسېده ولکې ته خو لیونی ته دغه خصوص کې پسې نښته یې چې دا د روچات نه کو دغه څه شی وایي السلام علیکم وعلیکم سلام دواړو شاګانو ماماګانو ستړي مو شو څنګه شکر دی دواړو شاګانو کې نامې روڅي که نه شا ګلاب شاه کمال شاه دا تشای کولو باز خو نمې شروع کړی و تشای کسه ترو پر دا ټیکه لویل تا پراته وه دا پې هسې هر تېر شو هسې ورته هم کتل خلو که یې روچاته کړه یې رزق پسې خلو چې موږ کوم ځای ته منډې وهو خلو چې ایران ته خلک تلي خلو چې امریکو ته خلک تلي خو یې رزق یې پوره خبره خو یې ډېره سمه ده تا ته خو په کور د سپینې ګیری کڅه په دې سپینې ګیرې منې ته تېرېږې نه سترګې ناظر د کور نه کوو کڅله ناظر به کور کوي کور کوي خو تخصص کوي په دې څه څه شي کړی موږ ځوانان یې په دریابو کې ډوب شول ډوب شو بالکل صحیح دی امزرای ورته وایي امزرای لیوونو وخوړل یې متلونه کې مړه شول د دې ټکلې یې پوره پیسې ګټلې یې پوره وطن پرې مسافر دی داسې باید داسې ونه کړو های لیوانو هغه کسې خلو تعالی څومره پروخه رزق موږ ته راوکړی دی او موږ یې خلو کرونکه په قدر پوهېږو چې دې رزق عزت وکړو خلو کا پې پوهېږو خبره یې دی سمه ته یې دې پوښتنه یې مسافرو نه وکړه چې څه رقم یې ګټي سهار وختي پاڅېږې د شپې 12 یوه بجه راودرمي او بچي واړه ته پرېښې دې رزق یې پوره نو لکه دا ګناه ده چې په مځکه پرته وي نو خصوص کوي به روچتاوي نو به که نه روچتاوي به که نه په ایمون یې خدای خوشحاله که او داسې غوړې به ږدي پوک ځای به کسې پوک داسې کور دی کمال شو چې ایمونه ډېره غلطي وشوه بیا به داسې غلطي نه کوو اوس خلو چې سوړی شي ولې موږ که بل شی و چې اوس سړی څه که نه ګلاب شاه وم اوس ګلاب شاه خان شوم خو داسې کار دی چې زما خو کور دی داسې کور دی چې زما کور دی او زه یې نه درومم داسې تو کور دی یو پیاله قهوه مو سره نه څښم اوس راتلم کور کې مې خوله مې لا اوس هم ګرمه خیر نه لوړم څه په مخه زه هم لاړم